سلامونه ملګرو، زه برکت الله بریال یو ځل بیا تاسو سره په دغه ویډیو کې شتون لرم. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ بغیر د کور څخه یو ښه او معیاري اپلیکیشن جوړ کړو. نو د همدې ستونزې سره ډېر خلک مخامخ دي. د همدې ستونزې حل لپاره تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ چې دغه اپلیکیشن به زه تاسو ته په ټلګرام چینل کې اپلوډ کړم. او تاسو بیا کولی شئ چې له دغه اپلیکیشن استفاده وکړئ. دغه اپلیکیشن چې تاسو یې په سکرین باندې ګورئ اپلیکیشن جوړونکی له کلیک څخه وروسته به تاسو ته یوه منیو خلاصه شي. په لومړۍ منیو کې چې ګورو پس لومړنی مخ دغه کله چې تاسو اپلیکیشن خلاصوئ تاسو ته به لومړی همدغه مخ یا همدغه صفحه ښکاري. نو د همدې تنظیم لپاره موږ راځو سمولو باندې کلیک کوو. اوس ګورئ دوستانو ما په دغه ځای کې یو تصویر پکې اچولی او بیا مې همداسې نور لیکل کړي. د همدې لپاره تاسو کولی شئ تصویرونه له دې ځای څخه ورته اضافي کړئ. ګورئ دلته ما زیات تصویران اچولي دي. تاسو کولی شئ چې په دې کې لیکل هم وکړئ. مثلا کوم څه مو ورته اضافي کول تاسو کولی شئ یا خپل کوم اپلیکیشن په اړه معلومات وي چا جوړ کړی د هغه په اړه معلومات وي تاسو کولی شئ په دې ځای کې ورته اډ کړئ. بیا تنظیماتو کې تاسو په تنظیماتو برخه کې تاسو کولی شئ چې د همدې صفحې تنظیمات ترسره کړئ. اوس ګورئ دوستانو د ښودنې وخت یعنې دغه صفحه دې په څو ثانیو کې وښودل شي تاسو کولی شئ همدغه وخت ورته تعیین کړئ. بیا لاندې دوهم چې دی لومړنۍ پاڼې شا لیدلو رنګ یعنې کوم رنګ کې دغه ښکاره شي. اوس ګورئ دلته یو رنګ، دوه رنګه، درې رنګه او څلور رنګه تاسو کولی شئ دغې صفحې ته ورکړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ انځور هم دغې صفحې ته ور اډ کړئ. دلته تاسو کولی شئ چې کوم رنګ سره دغه صفحه تاسو ته ښکاره شي همغه رنګ ورته تعیین کړئ، مثلا زیړ رنګ. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې همدغه صفحه تاسو ته په اپلیکیشن کې په کومه بڼه ښکاري هغه وګورئ. سرچ ایکن باندې کلیک وکړئ. اوس په دې ډول به تاسو ته په اپلیکیشن کې ښکاري. بیرته شاته تللو باندې کلیک وکړئ، خوندي او سیو یې کړئ. اوس دوهمه منیو چې دی په دې کې تاسو کولی شئ چې د خپل اپلیکیشن منیوګانې تنظیم کړئ چې خپل اپلیکیشن دې څو منیوګانې ولري، کوم کوم کارونه دې ترسره کړي. او تاسو کولی شئ چې په دې اپلیکیشن کې تر 10 پورې منیوګانې ورکړئ. په لومړۍ منیو کې باید تاسو هغه منیوګانې اډ کړئ کومې منیوګانو کې چې نوره منیوګانې موجودې وي. مثلا ما سره اوله منیو دی په دې کې ما دغه منیوګانې اډ کړي دي. لومړۍ برخه، دوهمه، دریمه همداسې تر 10 پورې دا خوندي کوم. اوس راځم تاسو وګورئ دغه منیوګانې. اوس دغه دي منیوګانې په دې کې هر یوې باندې چې کلیک کوئ تاسو به بېلې منیو ته بیایي او هلته به تاسو ته نوره مختلفې صفحې ښکاره کوي او نوره مختلفې منیوګانې به وي. په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې منیوګانو ته تنظیم وکړئ. مثلا د لیکلو اندازه څنګه په څومره اندازه وي، همدارنګه د متن رنګ او لیک بڼې چې په کوم پنډس کې دې وي. همدارنګه ډېر نور تنظیمات تاسو کولی شئ چې په دې ځای کې ترسره کړئ. او په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې همدغې منیو ته چې دغه منیو باندې موږ کله کلیک کوو دغه منیو موږ کوم ځای ته بوځي تاسو ته به دغه ښیي. مثلا منیو ته لاړ شه. په دې ځای کې به تاسو ته مختلف اپشن یې درکړي. لیست ته لاړ شه، منیو ته لاړ شه، پاڼې ته لاړ شه. که چیرې تاسو کومه پاڼه د دغې منیو دپاره اډ کړي وي تر څو چې موږ کلیک وکړو دوی موږ پاڼې ته بوځي نو بیا پاڼه ورته انتخاب کړئ. که چیرې بله منیو مو جوړه کړې وي نو بله منیو ورته انتخاب کړئ. اوس مثلا زه ورته یم چې منیو ته لاړ شه او اوس راځم دغه ځای کې به منیو ورته انتخاب کړي چې کومې منیو ته لاړ شي. مثلا ما اوس ورته دوهمه انتخاب کړې او دوهمه ورته انتخابوم. دریم چې دی لیست، په دې کې تاسو کولی شئ د خپلو موضوعاتو لیستونه جوړ کړئ لکه د منیو په څیر. او پاڼې ته راځم.
په دې کې تاسو کولی شئ چې خپل معلومات کوم معلومات غواړئ تاسو دغه اپلیکیشن کې واچوئ هغه دې په همدې ځای کې تاسو کولی شئ ورته اډ کړئ. اوس تاسو لیدلی شئ دلته ما مختلفې صفحې اډ کړي دي او دې څخه زه کولی شم چې په اپلیکیشن کې استفاده وکړم. اوس ګورئ دلته ما مختلف معلومات اډ کړي دي. وګورئ تاسو کولی شئ چې دغه بیا د منیو سره وصل کړئ. او دلته د پاڼې ډول په دې کې تاسو کولی شئ چې د پاڼې لپاره تنظیم وکړئ چې پاڼه دې موږ ته په کوم ډول ښکاره شي، په کوم ډول، په کوم رنګ کې، په کوم پڼز کې تاسو کولی شئ له همدې ځای څخه یې تنظیم کړئ. دریم چې دی پیلونه. په پیلونو کې تاسو کولی شئ چې په دې کې تصویرونه اضافي کړئ او آډیو اضافي کړئ، ویډیو او د ایکن هم اضافي کولی شئ. اپلیکیشن ته کوم ایکن تاسو ټکئ دې ځای کې تاسو کولی شئ چې دغه پیلونه اضافي کړئ او بیا په همدې اپلیکیشن کې ورڅخه ګټه واخلئ. بیا اخري کوم هغې چې دی په دې کې تاسو کولی شئ چې په دې کې د خپل اپلیکیشن وروستني تنظیمات ترسره کړئ. مثلا د اپلیکیشن تنظیم کولو کې تاسو کولی شئ چې دلته د اپلیکیشن نوم ورکړئ چې اپلیکیشن تاسو په کوم نوم سره ثبت کوئ. او بیا په دویم کې په دې کې تاسو کولی شئ چې اپلیکیشن ته یو ایکن انتخاب کړئ چې کوم ایکن ستاسو خوښ وي. دې ځای باندې کلیک وکړئ او په دې کې یو ایکن ورته انتخاب کړئ، خو مخکې له مخکې باید تاسو همدغه ایکن امپورټ کړی وي دلته او تاسو بیا کولی شئ چې همدغه ایکن څخه استفاده وکړئ. په دې کې تاسو کولی شئ چې د اپلیکیشن لپاره ورژن وټاکئ چې په کوم ورژن کې د دغه اپلیکیشن جوړ شي، اما په راتلونکي کې تاسو کوم اپلیکیشن جوړوئ نو همدې لپاره تاسو باید ټیټ ورژن وټاکئ. دغه د اپلیکیشن وروستۍ مرحله دی. په دې کې تاسو کولی شئ چې خپل اپلیکیشن جوړ کړئ. د اپلیکیشن ذخیره کولو لپاره به تاسو یو ادرس ورته وټاکئ تر څو په همدغه ادرس کې اپلیکیشن ذخیره شي. نو تاسو به لږ ورته انتظار شئ تر څو اپلیکیشن جوړ شي. له هغه څخه وروسته کولی شئ تاسو همدغه اپلیکیشن څخه په موبایل کې هم ګټه پورته کړئ او نورو ته یې هم لیږلی شئ. نو اوس راځو دغه اپلیکیشن موږ په موبایل کې انسټالوو. اوس وګورئ موږ دغه اپلیکیشن موږ ته جوړ شوی دی. دغه اپلیکیشن موږ ځان سره انسټال کوو. اوس ګورئ دوستانو په دې اپلیکیشن کې مختلفې منیوګانې دي او تاسو کولی شئ هرې منیو کې ځان ته منیوګانې څخه استفاده وکړئ. مثلا ما لومړۍ برخه کې له مختلفو نورو منیوګانو څخه استفاده کړې. تاسو ګورئ په دې کې مې له نورو منیوګانو څخه استفاده کړې. همدارنګه دوهمه کې تاسو ګورئ په دې کې مې بیا له نورو منیوګانو څخه استفاده کړې. اوس لومړۍ منیو ته داخلیږم. اوس مثلا په دې کې په یوې منیو باندې کلیک کوم. اوس ګورئ دغه موږ ته یوه پاڼه خلاصه کړه چې په دې کې موږ د همدې منیو لپاره تنظیم کړی دی. تر څو موږ په دې باندې کلیک وکړو موږ ته همدغه منیو خلاصه کړي. همدارنګه نور ټول تاسو کولی شئ چې په همدې اپلیکیشن کې په اسانۍ سره تنظیم کړئ. دغه د اپلیکیشن یوه اسانه ساده طریقه وه چې موږ څنګه کولی شو اپلیکیشن جوړ کړو بغیر د کوم کوډ څخه. مثلا که چیرې موږ غواړو یو اپلیکیشن جوړ کړو موږ باید په جوا کې کوډ ورته وکړو. نو بغیر د کوډ یا بغیر د کوم تکلیف څخه یوازې د ډیټې
پیسټ کولو باندې موږ کولی شو چې یو ښه معیاري اپلیکیشن جوړ کړو. تاسو ورڅخه په ښه توګه استفاده وکړئ. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک او شیر کړئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ نو تاسو کولی شئ موږ څخه په کمنټ کې پوښتنه وکړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو نوره ګټورې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي. مننه له لیدو څخه مو.